نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه خدایه څه د لیونو سره مو کور دی مننه نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه خدایه څه د لیونو سره مو کور دی او صفتونه د وطن د غرونو مکړه صفتونه د وطن د غرونو مکړه لګېدلې یې په شنو ونو سرور دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو احسان الله احسان یم د کلم ادبي ملګري پاڼې نه. ملګرو لږه څنګه تاسو ته پته وه چې موږ په د خپلونه کې د ښه لیکوال سره د ښه شاعر سره نوستایرو جوړوو، نو په دا سلسله کې موږ د معصوم افریدي صاحب یو نوستایرو جوړ کړی دی. معصوم افریدي ته په دا نوستي کې ډېره زیاته مینه او هرکلی. ډېره زیاته مننه تاسو کلم ادبي ټولو ملګریو چې دومره ښه سم وکړله او تر دې پورې چې موږ لرغلو ډېره مننه. معصوم افریدي څه ورسره شریکوې؟ د غزل نه مخکې به ته دوه شعرونه ویایم چې د جنګ خبره وشوه د بلا خبره وشوه، د جنګ خبره وشوه د بلا خبره وشوه، که هیر وي د قلم او د رڼا خبره وشوه. مننه. زما د کام بچي د واړه ښه په وینو سره کړل، زما د کام بچي د واړه ښه په وینو سره کړل، ته لر او بر کې ګرځې وایې بیا خبره وشوه. مننه. زما د کام بچي د واړه ښه په وینو سره کړل، ته لر او بر کې ګرځې وایې بیا خبره وشوه. احسان صاحب د غزل مطلب و چې جړاګانې د ویرونه شور ماشور دی، جړاګانې د ویرونه شور ماشور دی، د دنیا نه مې د زړه ځکه راتور دی. مننه. نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه، نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه خدایه څه د لیونو سره مو کور دی. مننه. نه په ما دي نه په نا دي ستا یادونه خدایه څه د لیونو سره مو کور دی او صفتونه د وطن د غرونو مکړه، صفتونه د وطن د غرونو مکړه لګېدلې یې په شنو ونو سرور دی. مننه. صفتونه د وطن د غرونو مکړه لګېدلې یې په شنو ونو سرور دی. هر یو رنځ خرې بلا ته ماتې ورکړي، هر یو رنځ خرې بلا ته ماتې ورکړي او د قرآن په آیاتونو کې ډېر زور دی. مننه. هر یو رنځ خرې بلا ته ماتې ورکړي او د قرآن په آیاتونو کې ډېر زور دی. او مقطع یې دو چې تصور خم د ګناه مکړه معصومه، تصور خم د ګناه مکړه معصومه او پروت سفر درته په مخه کې د بور دی. مننه. تصور خم د ګناه مکړه معصومه، پروت سفر درته په مخه کې د بور دی.